امام بخاری رحمه الله صحیح البخاری کې نقل کړی دی جابر بن عبد الله الانصاري رضی الله عنه. جابر بن عبد الله الانصاري ویزه او څنګه رسول الله سره په سفر باندې تللی و، سفر د غزا او جنگ لپاره واپس را روانو او زما سره یو خو اغا ډېر کمزور او مزل نه کوس کړل شو و ایمان را دوه کله چې دا او زبلاره باندې فريدا او استکور دا تیز لاړ شمه وي بدی کې محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه وکړه وي ما دې چې ولي وي ما ته چې رسول الله دا په مسل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خپل لکول یو گزار چې ورکو او هغه رخصت تیز روانه او جابر بن عبد الله الانصاري رسول الله رحمه چې ځان بدري دوه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مختار اوغلا هغه ته یا رسول الله وعده وکړي. رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولي أذكرا تزوجت أم ثيبا دو بڑی دو شادی شده زنانه سر دیواله کړي دي او کنه د سوال زنانه سر دیواله کړي دي هغه ته یا رسول الله بل ثيبا ما د شادی شده زنانه سر واده کړي ما د کونډې زنانه سر خاور مړ شوی دی یا مطلقه د هغه سره واده کړي. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا هلا ذكرا تزوجت تلاعبها وتلاعبك اول روایت دی حاصل په کدا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل دا وخت په ما باندې نه فرسه هغه ته یا رسول الله اساسا شوی اسیدار په ما باندې راخرس کا نو ریډي وسرمو جابر بن عبد الله وتویل رضی الله عنه یا رسول الله زما بشر دای چې سبب مدینه پورې ځم وی سید مدینه پورې بلال سم مدینه ته چلاړې جابر سے هغه اخرى وسعود المهاجر ولده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو تراوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمر باندې د اختی والا رسول الله ولا پیسې ورکړي او هغه ولا ورکوي د اخر مستاشو او د پیسې مستاشوي